کله چې حضرت موسی علیه السلام وفات شول، د هغې نه بعد الله جل جلاله ډېر زیات پیغمبران بني اسرائیلو ته راولېږل د پاره د دې چې د الله جل جلاله پیغامات د خلکو ته ورسوي او یو واحد لا شریک ذات ته راوبولي. خو دې بني اسرائیلو د هغې باوجود به پیغمبران به هم شهیدانول، د الله جل جلاله نافرماني به هم کوله، تر دې پورې چې د بتانو عبادت شروع کړو. نو الله ترېنه ډېر زیات خفه شو، عذاب یې پرې راوستلو. د عذاب شکل داسې و چې الله جل جلاله پې عمالقه مسلط کړه. د عمالقو مشر چې و که هغه جالوت و، نو دوی پې حمله وکړله او ډېر زیات خلک بني اسرائیل ته ووجل او د هغې باوجود ډېر خلک یې قیدیان کړل. دا بني اسرائیل ډېر کم خلک پاتې شول، د دوی کوم مشر باچا چې و هغه هم پکې مړ شو په دې جنګ کې. بیا دوی خفه ول او کمزوري ول چې زموږ خو څوک رهنما یا کوم رهبر زمونږ نشته چې مونږ ته لاره وښایي، مونږ واپس خپل بدل واخلو او په دې عمالقو باندې د جالوت په دې قوم باندې حمله وکړو او خپل بدل ترېنه واخلو او د خپل دا کوم قیدیان چې ورسره دا ترېنه آزاد کړو. نو دوی سره څوک داسې نه و، په یو سوچ او په خفګان کې به دوی ول. نو د یهودا چې څومره زامن ول هغه ټول مړه شوي وو، خو صرف یوه ښځه د سبط النبوت نه پاتې وه، هغه هم په عقیدیانو کې وه، هغه حامله وه او زوی په خېټه باندې و چې هغه کله پیدا شو نو هغه یې رالوی کړو. دا زوی چې کله رالوی کو غټولو نو دای د یهودو د یو یهودي عالم سره په مدرسه کې داخل کو او نوم ورته کېښودلو حضرت اشمویل علیه السلام. د تر اوس په دغه وخت کې خو پیغمبر نه و، ماشوم و، نو د استاد سره به دیني درسونه به ویل تر دې پورې چې کله د دغه مرحلې ته ورسېدلو چې د پیغمبرۍ هغه وخت د 40 کلنۍ دی، یو ورځ ویده دی په جومات کې د اشمویل علیه السلام خوب ګوري. په خوب کې ورته حضرت جبریل علیه السلام راځي، ورته وایي چې یا اشمویل، او دغه په داسې غږ کې ورته وایي لکه څنګه چې د استاذ غږ و، په هغه غږ کې ورته آواز وکړو. نو دی د خوب نه راپاڅېد او فکر وکړو چې ما ته مې استاذ غږ کوي، نږدې ورغی چې استاذ څه راته وایي. نو هغه پوه شو چې ما خو ورته څه نه دي ویلي، دا خامخا خوب کې ورته چا آواز کړی. وایي زه ویده شه ځه. نو په دویم ځل ورته بیا جبریل علیه السلام آواز وکړو چې یا اشمویل. نو دوی چې بیا راپاڅېدل، استاد ته چې تا ما ته څه وایي؟ نه ما څه نه دي ویلي. وایي بچیه که دا پیره درته چا آواز وکړو نو ته ورته جواب ورکړه او راپاڅېږه د خوب نه ما. نو چې څنګه خوب وکتل په درېیم ځل ورته چې جبریل علیه السلام آواز وکړو، دا ورته ویل چې وایه حاضر یم څه شی وایي. نو جبریل علیه السلام ورته وفرمیل چې ستا اوس مسؤلیت دا دی چې ته د بني اسرائیلو پیغمبر یې او ته به ورشې د الله جل جلاله احکامات ورته بیانوي. نو دغه اسماعیل علیه السلام راغی خپل استاد ته د خبره وکړه، هغه ورته چې راشه په بني اسرائیلو کې چې د سبط النبوت څومره خلک ول هغه وفات شوي دي او الله جل جلاله د نبوت د سلسله تا ته رارسولې ده او ته ورشه خلکو ته د الله جل جلاله پیغام ورسوه. نو دغه اسماعیل علیه السلام لاړو بني اسرائیلو ته، خلکو ته ویل چې زه الله جل جلاله د خپل جانب نه تاسو ته پیغمبر را لېږلی یم، تاسو د یو الله جل جلاله عبادت وکړئ. د خلکو د بدبختو بني اسرائیل ورته چې موږ دې نه منو. وایي ولې؟ وایي ته که رښتیا پیغمبر یې زمونږ بادشاه مړ شوی دی، ته داسې کار وکړه زمونږ بادشاه را پیدا که او زمونږ ډېر زیات خلک قیدیان دي د جالوت سره، هغه ترېنه را آزاد کړه او موږ خپل بدل واخلو، موږ ته بادشاه پیدا که موږ به ستا پیغمبري بیا ومنو. نو اسماعیل علیه السلام ورته ویل صحیح ده، دا کار به زه وکړم چې ستاسو بادشاه ته ضرورت دی، زه به تاسو ته بادشاه را پیدا کړم. نو اسماعیل علیه السلام لاړو او الله جل جلاله د حضرت جبرائیل علیه السلام په واسطه دته یو امسا ورکړله او یو ښکر ورکړو، په دې ښکر کې تیلو او ورته ویې ویل د امسا واخله، هر څوک چې ستا کور ته راغی د دې امسا که برابر و نو دغه کس ته به بادشاهي ورکړي، دا به د بني اسرائیلو بادشاهي. او دغه غوړي یا دا تیل چې ستا سره په دې ښکر کې ایښي ستا کور ته چې را دننه شي که دا راوخوټ کېدل او بیا به پوه شي چې دا کس د بادشاهي لایق دی، په دغه تیلو به ورته سر غوړ کړي او ته به ورته چې د دې نه بعد بادشاهي د بني اسرائیلو. په دغه ځای کې یو سړی اوسېدلو، هغه سړي نوم طالوت و. دا طالوت چې و علمای کرام فرمایي چې دی دوبي و، د خلکو کالي به وینځل، یا فی روایتین ده به شپونکې او ګړي او بیزې به یې سره ولې او خرونه هم ورسره ول. نو دې طالوت نه یو ورځ خره ورک شوي و، خپل خرو پسې ګرځېدلو، یو ځای کتلو بل ځای کتلو، نو ډېر زیات پریشان و. اخر راغی د اسماعیل علیه السلام کور ته، وایي چې دا خو د پیغمبر کور دی، ور به شم دعا به ترېنه واخلم، ورته وبوایم چې زما خره رانه ورک شوي دي او ما ته دعا وکړه چې الله جل جلاله مې خره پیدا کړي. نو په دې خاطر به ورشم او یا په دې خاطر ورشم چې دا خو پیغمبر د نور خلک ورته هم ډېر ځای راځي، که نور څوک ورسره ناست د هغوی نه به پوښتنه وکړم چې زما خره خو چا کتلي نه دي چې راته به وښیي. نو چې دغه طالوت څنګه د اسماعیل علیه السلام کور ته وردننه شو، چې په ښکر کې کوم هغه تیل ایښي وو هغه راوخوټ کېدل، خوټ کېدا باندې شروع کړله. نو اسماعیل علیه السلام دستي منډه کړه، هغه امسا یې راواخیسته چې ویې کتله د ده برابر وه.
هغه تیل راواغستل دته سر غوړ کړ ورته چې زه لاړ شه ته بني اسرائیل بادشاه ته بني اسرائیل بادشاه شو هغه چورته راولېږلو دي ټول خلک ټول کړ ورته ویل او دې طالوت الله جل جلاله د تورات علم ورکړ عالم مو او علماء کرام فرمایي خو خاصه غټ بدن او قوي بدن الله تعالی ورکړ دي طالوت ته ورته ورغه او په جګ ځای ورته ودرېدل چې خلکو زه ستاسو بادشاه یم نو د خلکو سره نه منله وای ته زموږ بادشاه نه اسماعیل علیه السلام ورته ویل وای تاسو ماته ویلي چې موږ ته بادشاه مقرر کړئ دا مې تاسو ته بادشاه مقرر کړو دا د الله جل جلاله جانب نه دی وای نه دا موږ نه منو وای ولې نه منئ وای دا د سبط المملکت نه دی په کومه سلسله کې په کوم نسب کې چې بادشاهان راتل دا د هغې د اولادین نه دی ځکه چې هغه نسب ټول ختم شوی دی ته موږ ته د هغې نه باید وکړې دی نه مال لري نه پیسې لري نو دی ته څنګه موږ باندې بادشاه کړو هغه ورته د بادشاهۍ دپاره شرط مال او پیسې نه دي طالوت ورته د اسماعیل علیه السلام ورته ویل د علم هم لري دی ستاسو نه په علم کې زیات دی وزاده بسطة فی العلم والجسم دی ستاسو نه زیات دی په علم کې او په جسم کې الله تعالی خو جسم هم ورکړی دی دغه ځای نه علماء کرام دغه مسله ذکر کوي که څوک د یو چا رهبر کیږي یو مشر کیږي امیر المؤمنین کیږي دی به علم هم لري او جسد به هم لري قوت او صحت به الله جل جلاله ورکړی وي نو په دغه وخت کې بیا د خلکو ورته وویل چې ته د خپلې بادشاهي که دی بادشاهي دا طالوت تا چې په موږ باندې مقرر کړی د ده د بادشاهي نښه به څه شي یو علامه خو دې موږ ته وښیي که نه چې موږ هم ورسره زړه اطمینان شي نو د اسماعیل علیه السلام ورته وفرمیل نښه به یې د بادشاهي دا وي چې الله جل جلاله به د اسمان نه فرشتې راولېږي هغه کوم ستاسو جنګ چې د جالوت سره راغلی او ډېر خلک پکې قیدیان شوي او څه پکې مړه شوي ستاسو هغه تبرک والا صندوق چې درنه جالوتیانو تختولی دی او عمالقه تختولی دی هغه به درته فرشتې راوړي یا به درته عمالقه خپله راوړي نو دا به د نښه او د ده مخې ته به کېږي په دې صندوق کې څه شی و علماء کرام فرمایي په دې صندوق کې د تبرکاتو او پخواني آثار پکې وو د حضرت موسی علیه السلام امسام پکې وو په دغه تابوت کې د ابراهیم علیه السلام قمیص هم پکې وو او د هر پیغمبر مخکې چې تېر شوي د هغې ټول تاریخونه پکې لیکلي وو ډېر برکتي آثار په دغه صندوق کې ایښي وو دا بني اسرائیلو چې هر جنګ ته به یې ځان سره وړلو دا صندوق به یې ځان سره مخې ته ایښی و بیا په هغې جنګ کې دوی ته فتح حاصلېدله کامیابي ورته حاصلېدله خو په دغه جالوتیانو څنګه فتح حاصل نه شوله جالوتیانو دوی سره چلو کول اول ترېنه صندوق پټ کړو بیا ورسره جنګ وکړو چې صندوق یې ترېنه پټ کړو هغه جالوتیانو ویوړو هلته هغې بې ادبي وکړله د جالوت قوم چې وو عمالقه وو هغې یې راواخیسته په دې صندوق کې ډکه اودسماتې او تشه اودسماتې ډېر زیاته بې ادبي وکړله خو چې څنګه د صندوق د عمالقه بې ادبي وکړله الله جل جلاله په هغې باندې وبایي مرض ولګول لکه دلته چې څه وخت مخکې کرونا مرض و داسې مرض پرې ولګېدلو په یو ورځ کې پکې 80,000 خلک مردار شول په دې جالوت په دې قوم کې په دې عمالقه هغې وډار شو چې دا څومره خطرناک صندوق دی دستي پاک کړئ هغه چې څومره آثار و هغې ټول پاک کړل او دا بیرته وروړئ دا زموږ نه دی پکار بني اسرائیلو ته وروړئ نو هغې په یو اوښه باندې وتړله او اوښه یې په صحرا کې خوشې کړله نو په دغه وخت کې چې حضرت اسماعیل علیه السلام د طالوت په اړه د خلکو ته معلومات ورکړل چې دا به ستاسو بادشاه یو علامه به دی چې هغه صندوق چې دی هغه به تاسو ته یا ملایکې به راوړي یا به خپله د یو اوښې باندې بار شوی او د طالوت مخې ته به کېښودلی شي دا به د بادشاهي نښه وي نو دوی ټول منتظر ټول خلک ولاړ دي نو دغه په اوښه باندې هغه صندوق هغه تبرک والا هغه آثار چې پکې ایښي دي هغه یا اوښې راوړو یا علماء کرام فرمایي د اسمان نه ملایکو راکوز کړو ملایکو اسمان ته ولې جګ کړی دا دوه روایت دي پکې اسمان ته ملایکو ځکه جګ کړی و چې دغه بني اسرائیلو د الله تعالی نافرماني ډېره زیاته شروع کړې وه الله تعالی ترېنه هغه تبرکات هغه چې کوم برکتي آثار هغه ترېنه الله تعالی جګ کړل ویې وړل ترې نو دا ورته فرشتې راوړل یا هغه اوښ راوړل د طالوت مخې ته یې کېښودل خلکو ټول ول چې دا خو واقعي د رښتیا بادشاه دی نو ټول خلکو یې خبره ومنله او بیعت یې ورسره وکړو نو دې طالوت اعلان وکړو چې اوس په داسې کار کوو زه خو ستاسو بادشاه شوم چې دې نه بعد به ځو او په جالوت او په عمالقه به حمله کوو هغې زموږ قیدیان زموږ ملګري قیدیان کړي دي او ډېر مسلمانان یې شهیدان کړي دي په هغې به حمله کوو او ده شرطونه ولګول په خلکو باندې چې اوس به ځو او په عمالقه باندې به حمله کوو او ما سره به سپین ږیري جهاد ته نه ځي ماشومان به راسره جهاد ته نه ځي زنانه به نه ځي او کمزوري به راسره جهاد ته نه ځي هغه سړی به جهاد ته نه ځي چې قرضدار وي او هغه سړی به هم جهاد ته نه ځي چې هغه نوی واده کړی وي ځکه چې ټول سوچ به بیا په خپلې ښځه کې وي او هغه به یادېږي او هغه سړی به ما سره جهاد ته نه ځي چې هغه نوی تجارت شروع کړی وي ځکه ټول سوچ به بیا په کاروبار کې وي دغه خلک به ما سره دا شرطونه ولګول نو علما کرام فرمایي 80,000 یا فی روایتین 80,000 خلک برابر شول ځکه چې څه پکې ماشومان ول څه سپین ږیري څه مریضان څه کمزوري دا ټول ترې نوتل 80,000 یا 80,000 د جالوت سره دا دومره لښکر تیار شو خو چې څه مزل یې وکړو هغه د جنګ په طرف باندې د جالوت په طرف ور روان دي خو چې ځي یو علاقې ته رسېږي دوی سره چې کومې اوبه وي
د سکاک هغه خلاصې شولې. یو ځای کې ډنډ راځي، پاکې صفا اوبه دي، چینه غوندې ده، نو دوی تږي شوي دي او د طالوت نه اجازه وغوښتله. دا خو باچا دی او مشر دی، موږ ته اجازه راکړه چې د دې نه اوبه وڅښو او تږي شوي ډېر زیات. نو طالوت مطلق خلک منع کړل چې تاسو به اوبه نه څښئ، او که څښئ یوه لپه یا یوه نیمه لپه، دومره به څښئ، که مو ډېرې وڅښلې هغه کس به ما سره جهاد ته نه ځي. ځکه هلته ګرمي ډېره زیاته وه، په شګو کې مزلونه او سړی چې د ګرمۍ کې ډېرې اوبه وڅښي خېټه یې پړسېږي، هغه بیا جهاد نشي کولی. خو په هغه ټولو خلکو کې چې په هغه 80,000 یا 80,000 خلکو کې صرف 314 خلکو یې خبره ومنله او دا نورو ټولو یې خبره ونه منله. او دوی علماء کرام فرمایي، مفسرین حضرات، چې دوی په دې چینو باندې په دې ډنډ باندې سرچپه ورڅملاستېدل او خوله یې په دې اوبو کې کېښودله او د ځناورو غوندې د اوبو وڅښلې، اخره کې خېټې وپړسېدلې. نو بیا ورته وویل چې لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده، نن ورځ زمونږ طاقت نشته چې جالوت سره او د هغه د لښکر سره مونږ جنګ وکړو، زمونږ د غټو خېټو ته ګوره. هغه ورته زما تاسو نه پکار، ما تاسو ته اوله کې ویلي که تاسو اوبه ډېرې وڅښلې د یوې لپې نه زیات، نو تاسو بیا ما سره جهاد ته نه ځئ. او خلکو چې صرف یوه لپه اوبه څښلې وې د هغې تنده ماته شوله او الله تعالی ورته ښه صحت هم ورکړو. نو دغه څومره خلک چې ول دا یې ټول واپس بېرته رخصت کړي چې تاسو ځئ. او دوی 314 نفره ورپسې روان شول، ورسره اسماعیل علیه السلام دی، طالوت دی، او دغه 314 فرمانبرداره خلک دي د طالوت سره روان دي د جهاد. د جالوت څومره قوم دی، علماء کرام فرمایي صرف د جالوت مقدمة الجيش چې هغه 6 لکه خلک وو. مقدمة الجيش چاته وایي؟ ټول لښکر چې علماء کرام فرمایي دا 5 حصې، یو حصه ښي طرف ته هغې ته شمال وایي، بل چپ طرف ته هغې ته جنوب وایي، بل اخر اړخ کې هغې ته اخري قطه وایي، یو منځ کې هغې ته زړه وایي، او یو اولنۍ حصه هغه چې مثال مقدمة الجيش هغې حصې ته وایي چې صرف دا چې مجاهدین چېرته په سفر باندې ځي جهاد ته ځي، لاول د دې نور مجاهدینو نه مخکې ځي چې هغلته خیمې وتړي، هغلته اور بل کړي، ډوډۍ پخه کړي. نو صرف 6 لکه هغه خلک وو چې دوی ته صرف تیاری کولو، دا نور به څومره په لکاو په کروړاو خلک د جالوت سره راغلي او دوی صرف فقط 314 نفر وو. الله جل جلاله قرآن کریم کې په 2مه سپاره کې اخر صفحه کې فرمایي کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن الله. اکثر وخت لږه ډله لکه طالوت غوندې 314 ته ګوره او په کروړاو په لکاو خلکو ته په مخامخ ولاړ دي او دغه وړه ډله راپاسېږي او د جالوت د دې غټې ډلې ته بیا شکست ورکوي. شکست هغه انداز بیا داسې یو کله چې هلته میدان ته رسېږي نو طالوت د ورځي او هغلته یو سړی اوسېدو، د هغه نوم عیشا. دې عیشا ته ورغی او د هغه 5 زامن ول او د 5 زامنو کې یو کشری زوی و، د هغه نوم حضرت داود علیه السلام. حضرت داود علیه السلام په هغه وخت کې لا ماشوم ګډې بیزې سره ولې. نو دغه عیشا ته ورغی، ورته وویل چې الله جل جلاله ما ته امر کړی دی، طالوت ورته وایي چې دا جالوت دا دومره لوی غټ کافر به الله جل جلاله ستا د زوی د لاسه د هغه مرګ لیکلی شوی دی، ستا د زوی د لاسه مړ کېږي. هغه وایي زما زوی وړوکی دی، هغه ګډې بیزې سره ورشه رایوله. بس هغه یې راوستلو. هغه سره علماء کرام فرمایي یو مچنوغه وه. دا مچنوغه د هغه څیز ته وایي یو رقم پړې غوندې په دې کې تیږه کېښودلی کېږي او چې خطا یې کې ډېر لرې ځای پورې ځي او ډېر ښه قوي ګزار پرې کېږي. نو دا داود علیه السلام دا مچنوغه راواغېستله او په اس باندې کېناستلو او طالوت ورته وایي چې ما ته الله جل جلاله په زړه کې دا خبره اچولې ده چې ته به جالوت مردارئ او ورځه پې. نو د 3 تیږې راواخېستلو په اس باندې کېناستېدلو او داود علیه السلام طالوت ته مخ راواړو، ورته ویل چې آیا الله تعالی دا خبره کړې ده چې زه به دا جالوت مردارومه؟ وایي دا اس مې نه دی پکار، زه بغیر اسه ورځم. نو بغیر اسه ورغی او کمیس یې ورته ویستو، لنډغر صرف یو لنګ په ځان کې ورو میدان ته وروتو. نو جالوت دومره لوی تنې سره زه عمالقه خو ډېر غټ غټې بلاوې، ځکه په دې کې عوج بن ینوق هم تېر شوی دی، موږ تاسو د هغه قصه اورېدلې ده چې 3333 متره و د عوج بن ینوق، دا د هغې نه و. عمالقه ډېر غټ غټ و، دا جالوت دی. نو دا په مخامخ په غټ اس باندې ناست دی. هغه ورته یې ځه زړه مې در باندې خفه کېږي، ماشوم هلکې هسې د اس ته که په خو لاندې م راړې بس مړ شوی به یې، ځه لاړ شه. هغه ورته وایي که نه چې زه راغلی یم او تا به مردارومه. وایي دا مچنوغ رې څه دپاره راوړې؟ دا خو خلک سپي پسې راوړي، سپي پې ولې داسې ټوکې خو نه دي، دلته خلک تورې راوړي. وایي تا نه بل غټ سپی نشته، جالوت دی وایي داود علیه السلام، او ته هم د الله تعالی د سپو نه یو سپی او زه به تا اوس په دې باندې مرداروم. او بس دا ورته ځان توله کړي که بس شی مې در خوشي کړو. او دا مچنوغه یې چې تاو کړله او تیږه پکې کېښودله. نو دا تیږه چې ورخوشي کړه علماء کرام فرمایي دا جالوت یې په تندي باندې ویشله او په تندي کې ورته سوری وکړو، ځکه دا خو الله تعالی هغه اسباب او کومک کولو چې په تندي باندې ولګېدلو. دا تیږه د ده تندي نه ووتله چې شاته څومره لښکر په دې ټول لښکر باندې دا تیږه ورغله او شاته دا ټول لښکر چپه شو، هغې کې یو هیبت جوړ شو
چې دا سره کوم وړوکی ماشوم یو تیږه باندې او جالوت په سر وشو، هغه سر دوه ځایه شو، بله تیږه خطا کړه هغه په سینه باندې ولګېدلو، هغه هم دغسې په شا باندې لاړ، ډېر زیات خلک پکې مردار شول، په هغې کې هیبت ولګېدلو، په لکاو په سلاو خلک چې په درېیم ګزار کېدلو ټول وتښتېدل میدان ولاړل. ځکه الله جل جلاله په دویمه سپاره کې بیا فرمایي وقتل داود جالوت، داود علیه السلام د جالوت کافر چې دغه ځای کې بیا مردار کړو. دا واقعه په دویمه سپاره کې الله جل جلاله ذکر کوي.